یو شیخ کردیو ډاکې به یې کولې غلاګانې به یې کولې ټول ورځ نو یو ځل یې ډاکه وکړه تورې ورسره دي او د دریاب غاړې له لاړل شپه ده او په دې سوچ لاړل چې دلته څوک به وي نه نو موږ به د خپل غلا تقسیم کړو چې هلته لاړل کېناستل خپل غلا ملی تقسیم کړه او د سبا رڼا پرې راوخته دا شیخ کردي وی ما ډډه وواله کردستان د عراق سره خوا کې اوس هم علاقه شته ډډه مې وواله وی چې ډډه مې وواله مخامخ را د کجورې یو بوټی و او په هغې کې زړې زړې کجورې وې نو یو قارغه راغی او د قارغه دا کجوره په مخوکه ونیوله او راویښه کوله او پر یې واو اوچته شوه چې اوچته شوه نو زور یې ورکړه د کجورې له او په مخوکه یې ته اډوکې وویسته صرف مغز یې خوله کې پاک دی شو او دا مغز یې بره د کجورې په تنه کې راوغورځاو بیا راله بله کجوره یې راوشو کوله او چې به یې څنګه راوشو کوله نو په مخوکه به یې زور ورکړه اډوکې به یې ته خوا وغورځاو او چې کم به هغه مغز پاتې شو نو پر به یې داسې وزرې به یې والې او هغه به یې دا کجورې په هغه تنه کې د بره نه راغورځاو نو دا شیخ کردي وی دا د ډاکوانو چې کوم مشر دی وی زړه کې مې سوچ وکړو چې د دې کجورې په دې تنه کې د دې قارغه بچي دي ځکه خلک خپلو بچو له رزق وروړي دلته بچي دي او دا رزق دا کجوره دا د خپلو بچو ته ورغورځئ خو حیران په دې ما چې بچو سره کینی ولې نه د بره نه ولې ورغورځئ نورې مرغۍ خو لاړ شي نو بچي سره په څانګه کینی او په جاله ورسره کینی نو په خوله کې وله د خپلې خولې نه خوراک ورکوي او دا قارغه د خپلو بچو ته د بره نه ورغورځئ نو ما وی ته راشه د قارغه دا بچي وګوره د قارغه بچي به تاسو چې تا ډولي دي هم نه ډېر په محفوظ ځای کې خپل بچي راوړي بره ورو ختم کجورې ته چې ورو ختمه او د کجورې تنې دې ډټ ته مې وکتل نو یو اجدها خامار دی پکې او داسې خامار دی چې خولې وازه کړې ده او چې ما ورته وکتل نو ما نینې په سترګو ړوند دی دې قارغه چې څومره کجورې راغشتې دي نو دې خامار لې په خوله کې غورځولې دي خامار یې خوري ړون خامار د کجورې په ډټ کې الله اکبر یا خدایا ته څومره د لوی قدرت او د طاقت خاوند دی خدایا دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکې دا خو د یو بل دشمنان دي قارغه ته خو چې پته ولګي چې دا خامار یو پوټی غافل دی عمده قارغې تخته یو خوري او که د خامار ته پته ولګېدله چې دا قارغه د ما د قابو لاندې راځي نو دا خامار پې ټک لګی او خوري نو خدایه د یو بل دشمنان او ته دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکې او خدایه څنګه روزي ولا بیا ورکې اوله څونه خواري کوي کجوره ولا ورکوي کجوره څونه قیمتي شی دی او ډوکې ته ولا وباسي یا الله دشمن له خو د دشمن په ذریعه روزي ورکې ماله به نه راکې د غلاګانې کو ماله به نه راکې د ټولو ډاکې کو دا زما عقیده خرابه ده کوم سړی چې دې ته په سوچ کې دی چې د بل دا جیب به څنګه ووام د ده په خدای یقین نشته کوم سړی چې په دې سوچ کې دی چې دا 2 نمبر شی به خرڅ کم او د ده نه به پې مال وګټم د ده په خدای بروسه نشته دی دوکه کوي د اخر خرابی خو ځان له بچو له رزق ګټي د ده په خدای یقین نشته د ده په خدای اعتماد نشته یعنې کمبخته چې کاروبار کې نو په خدای اعتماد وساته نو الله به په دې کاروبار کې درته برکت واچوي او که ته لږه ګټې نو خدای به دله پکې ډېر برکت واچوي بعضې وخت کې سړی ډېره وګټي او برکت پکې نه وي څنګه برکت پکې څنګه نه هلته ورته بیماري جوړه شي هغه پیسې ترې ټولې په هغې لاړې شي هلته ورته دشمني جوړه شي پیسې په هغې لاړې شي هلته ورته عدالت جوړ شي په تاریخونو باندې لګیا دي وکیلان پیسې ترې ټولې په هغې لاړې شي هلته ورته بل غم جوړ شي پیسې ترې په هغې لاړې شي نو پیسه دې ډېره وګټله لیکن پاتې در سره نه شوه تباه شوه یا دا پیسه وګټې بینک دې ته ډک کړی دی کارخانه دې هم جوړه کړې ده ځمکه دې هم جوړه کړې ده او ټس مړ شوې ته لاړې در نه شاته پاتې شوه پیسه کمه پیسه ده هغه ده چې نبی علیه السلام فرمایي ته واغوندې هغه ده چې ته وخورې هغه ده چې ته په کور جوړ کړې او پکې اوسې دا ستا پیسه ده او چې در نه پاتې شو دا ستا نه ده دا ستا د وارث پیسه ده او چې لږه دې وګټله لږه
ډیره نه ده، لږه ده، خو بېغمې نه درته دشمني شته، نه درته بیماري شته، نه درته هسپتال شته، نه درته لانجه او غم شته. ښه بېغمه لږه ډوډۍ ده، خو ته پې خپل صابر او په امن او په خوشحالۍ کې او خپل لمونځ کې او خپلې ورسره روجې نیسې. قسم په خدای چې د هغه کروړونو دا لږه پیسه ښه ده، په اطمینان خو دې وخوړه که نه. الله روزي دشمن له د دشمن په ذریعه ورکې، او زه غلا کوم ټوله ورځ منډې ترړې وام پردي کورونه دروازې کوم چې کوم باندې به د شپې ورځو، او ټوله شپه ځم او پردی کنډرې کوم او غلا کوم. یا خدای رزق خو ته ورکې. بس وي د نن نه پس مې توبه، او په سچه توبه، داسې توبه م نه ښه مضبوطه او ښه په سچه باندې توبه. رزق خو خدای ورکوي. نو شیخ کردي خپلو ملګرو ته وایي چې او مونږ خو غلاګانو پسې ګرځو، دا د الله خو دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي، دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي. نو دا مونږ ولې غلاګانې کوو؟ ملګرو ته یې توبه وباسو. توبهګار شو صاحبه، ښه مضبوطه توبه یې ویسته، او چې څنګه توبه یې ویسته او توبهګار شو چې نن نه پس به غلا نه کوو، او قصد یې وکړه د دې خبرې چې څومره مو غلا کړې ده، موږ ته معلومه ده چې د چا نه م څونه کړې ده. زه یې خپله مزدوري روزګار کوو چې هغې له ورکړو چې غاړه خلاصه شي، اخرت ښه شي. او زه حج د بیت الله له زه چې ځو بس ټول توبهګار شو، او هغه ډاکو یې مشر شو، نیک شو، او بیت الله له لاړل. یو کلي کې شپه راله، ملګري ورته وایي چې لږه مزدوري کول غواړئ چې دونه یو جوړه جوړه جامې خو پیدا شي که نه، ځکه د غلا هغه شي خو مونږ واپس که چې دونه څه نه څه مونږ له څه جوړې خو پیدا چې بیت الله له خو پکې ورسو. یو کلي کې شپه شوه، واوره څه چې کلي کې څنګه شپه شوه او جومات کې دوی وده شو، چې کلي کې شپه شوه او په جومات کې دوی څنګه وده شو، یو زنانه راله جومات ته، د دې شیخ کردي نوم یې واغېسته، وی پلانکي پکې څوک دی؟ دا وله بند کړه. وی پلانکي پکې څوک دی؟ د ورته نوم واغېست، د کردستان کردي. وی زه یم. اوهو، وی زوی مې مړ دی، 3 ورځې مخکې وشوې، 3 ورځې وشوې. د هغه جامې دی او د هغه پیزار دی پاتې دی. بیګا مې رسول الله مبارک په خوب کې ولیده، او رسول الله مبارک راته وفرمایل چې د زوی دا جامې او دا پیزار او صادر چې څومره دي که نه، دا به غونډ راوالی. او یو سړی دی جومات ته راځي، د کردستان پلانکي نوم دی، او توبهګار دی د ګناه نه، دا ټوله غله ورکړه، دا وله ورکړه. بیا به دله بندوبست رب العالمین کې. یو سړی په کوفه کې و، قرضدار یې ډېر زیات، نو قرضدارو تنګ کو، نو بصرې ته وتښتېده. بعضې وخت کې یو سړی کار کوي سمې نه خوري، یا خدای چې څه ته لاس اچوم سمې نه خوري، دا د الله ازمایش ښه، او دا څه وخت دپاره دا خدای ټیک کوي. بیا خو په تا الله ازمایش کوي چې ته ما ته رجوع کوې که نه کوې، ما ته جړا فریاد کوې که نه کوې، ما له تهجدو له پاسې که نه پاسې، زما ذکر و اذکار ما ته کوې. او دا په هغه سړي راځي چې چا زړه کې د الله سره مینه وي، چې د خدای نه لري، په هغه د ازمایش څوک نه الله نه کوي. دکان به نه چلېږي، خدای پاکه اړو دکان نه چلېږي، خدای پاکه چې څه ته لاس اچوم بس تاوان دی، خدای چې څه ته لاس اچوم بس خرابېږم. نو دا بعضې وخت کې په انسان الله ازمایش کوي، دې دپاره کوي چې دې ما ته راجي شي، وجاړي لږ ما ته، نفل وکړي، روجي ونیسي، تهجد ولپاسي، او ما ته لږ غوندې وجاړي. دا ازمایشي څه وخت دپاره بیا خدای سم کړي. نو دی چې جومات ته ننوت، نو بصرې ته وتښتېد چې دلته مې څوک نه پېژني، بلا قرضونه لري څوک، تنګۍ مې خلک. نو چې جومات ته ننوت، نو الله ته یې لاس اوچت کړه، یا خدای زه خو تا ته پته له قرضدار یم، او الله دونه قرضدار یم چې 1000 شرپۍ ډېر شوي، 1000 شرپۍ دي را باندې، او قرضداري مې کنځي، ښځه او لور راله کنځي. او الله داسې هم نه ده چې زه کار نه کوم، خو چې کوم کار ته لاس اچوم نو درک مې نه لګي، نوکه مې نه لګي. نو د الله ته وایي الله تا ته خو مې ډېر سوالونه وکړل، خو الله نن درته یو وسیله پیش کوم. ای د الله فرشتو، تاسو خو جومات کې موجود یې، فرشتې خو جومات کې وي، ته خدای خاطر وکړئ چې الله ته زما سپارش وکړې. ای د الله فرشتو، د خدای خاطر وکړئ چې زما الله ته سپارش وکړې، زه خو برباد شوم. وده شو،
چې وده شو او سار را پاسید، یو تاجر راغی یو سوداګر، هلکه پلان کې څوک دی؟ وی زیم. وی دلته راشه. ها دا 3000 اشرفۍ والا، ته قرضداري که نه وي؟ او دا 1000 د قرضونو کې ورکا او دا 2000 ځان له کاروبار شروع کا، او چې کله دې ډوډۍ خلاصېږي زما دا نوم د پلار مې دا نوم دلته راځه زه به در کوم. دی ورته نیغ نیغ ګوري، ته چا خبر کړې؟ تا ته چا ووې؟ وی بېګا مې رسول الله مبارک په خوب کې ولید او ما ته وی چې مسافر دی او الله ته ډېر عجیبه سوال کړی دی او د الله فرشتو الله ته فریاد کړی دی، نو ورشه 3000 دینار ولا ورکا او دقه ورته وه چې 1000 د قرض کې ورکا، په 2000 باندې ځان له کاروبار شروع کا. او دام ورته وه چې کله د جت پیښېږي مال راځه. سړی ورته څه وایي؟ او وایي ښه الله سره مې دومره نسبت پیدا شو، تا ته به سوالونه کوم؟ تا له به راځم؟ نه راځم. بس ما ځای ومونته. لاړه غزر اشرفۍ قرضدار وله ورکړې او په 2000 خدای کاروبار، او دونه کاروبار کې خدای برکت واچو چې د کوفې د مالدارانو نه مالدار ته خدای جوړ کړ. خیر خبره خو مانه بل طرف ته لاړه، شروع کړې مې کم ځای نه ولاړه کم خوا. خو دونه به درته ووایم چې اسباب به خپل استعمالې، بروسه به په اسبابو نه کې، په چا به کې؟ الله. او یقین به دا ساتي چې شر خدای رسی، او چې خدای درته شر رسی څوک یې د نخوا کولی نشي، او خیر هم د خدای په لاس کې دی چې الله درته خیر رسول غواړي، والله که څوک یې در نه بند کړي. نو دې پورې مې خبره کوله، خبره ډېره لرې مانه لاړه چې دا سپېرتوب میرتوب په شریعت کې نشته، بس په خدای یقین. او که درته وسوسه څوک شیطان نه چي او دا پلان کې د سارولي ځکه د کار خراب شو، دا پلان کې میاشت کې د کار وکړه ځکه خراب شو، دا پلان کې انګور سپیره ده، دا پلان کې سپیره دی، دا زوم سپیره دی، دا روز دا جامه، نو بس پروسه پس دا و سوچونه وسوسې به پس ختمېږي. په الله توکل کوه چې الله خیر و شر نه د انګور په لاس کې دي، نه د زوم په لاس کې دي، نه د میاشتې په لاس کې دي، نه د ورځې په لاس کې دي، الله دا ستا په لاس کې دي. دا اوچته خبره ده. رب العالمین موږ له خیر او برکت راکړي.